السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو فاروق جان حسینی ما اکثر ملګري دا خبره کوي ما ته په واتس اپ په مسنجر باندې چیرې اپډیټ سره نه څه ترتیب موږ سم ونه کړل او زما هم دا ریپلی وي چې یاره د تېرو 3 ورځو کې څه واردات یا نو کړي هغه څیز او نه چې کوم دی لیدلی شوي وو. بیا هم نن سهار یو واقعه مخې ته راغلې ده، هم په هغې حواله سره خبره کوم. خو ملګري ځینې تپوس کوي چې یاره دا کومه علاقه ده؟ نه د مردان کې تحصیل تخبی دی او تحصیل تخبی کې د مدې بابا په یون کونسل کې تاسو ته یاد وي تقریبا 15 ورځې مخکې یو ماشومه نامعلوم څیز خوړلې وه، هغه مړه وه. بیا هغه خلکو په سپي باندې ور واړوه یا په سپو وغیره باندې، چونکې هغه ځناور خوړلی وه. نو موږ ته دې علاقه کې داسې خطرناک ځناور نشته بې د سپي نه. بیا د هغې نه پس چې کله دا دویمه واقعه راغله 10 ورځې پس، هغې کې تاسو ته دا معلومه چې هغه ماشوم کله چغه کړله او مشر وایي ما ور منډه کړه، نو دغه څیز د ماشوم ته په سینه باندې ناست دی او خولې ورته په مرۍ باندې خښه کړې وه. نن د توډیر په دې علاقه کې دا هم مدې بابا یون کونسل کې راځي، چونکې دې طرف ته دا ګني دي. نو موږ تېرو ویډیوګانو کې دا خبره کړې وه چې کیدای شي دا څیز د دې علاقې نه بلې علاقې ته وړېدلي، ځکه دا 3 ورځې داسې کار ونه کړ. خو خیر باران وغیره هم اوس دلته یو مسله راغله، د دې سره به خبرې کوو. تاسو به ځئ چېرته هم نه زموږ ویډیو وګورئ هم. او بله دا چې زه دا خبره کوم هغه کسانو ته که خیال هم کړئ د بونیر یا د بټخیلې چې کوم کسان دي پیجونو والا، هغې یو فرضي تصویر راغیستی دی او په هغې باندې چې کوم دی ویډیوګانې کوي او دا خبره کوي دا څیز دلته راغلی. نو کاینډلي هغه کسانو ته زه دا خبره کوم چې دا څیز لا تر دې دمه همدې ځای کې موجود دی، موږ سره ګواهان هم دي. او بله دا چې د هغه کوم نقصان کړی هغه هم یو فرضي تصویر باندې افواه خورول یا چې کوم دی ماشومان د سکولونو نه منع کول یا د مدارسو نه. نو زه تاسو ته خبره کوم چې کوم کسان د سکول نه منع شو یا د مدرسې نه یا د مونځ نه، نو تاسو به پوره به دا کې شریک یې دا ګناه کې. نو فضول افواه وغیره به نه خورو. که تاسو سره داسې څه ثبوت وغیره وي نو بیا ټیک ده، بیا ښه خبره ده چې تاسو خپل میسج خور کړئ. بیا هم هغه کسانو ته وایم چې دا ویډیو شیر کړئ چې بهی څیز لا تر دې دمه دلته موجود دی او دا قسمه څیزونه په نور ملک شته دی، خو هغه دا ده چې هغې نقصان نه کوي، هغه خپل ښکاره پورې هغه محدود دي. خو دلته پته رنګې څه بدقسمتي کیدای شي. دا وخت زموږ سره ډېر تعلیم یافته ځوان ولاړ دی جناب عرفان صاحب، دی به د هغې په حواله باندې څه وایي. السلام علیکم. سلام. وعلیکم السلام. ډېره مننه، شکریه فاروق جان حسین صاحب او ستاسو دې ملګري چې تاسو ټیم راکړو د علاقې ته او په دې ایشو باندې تاسو اواز چوت کړی دی. بالکل بعضې خلک به دا وایي چې دا دروغ دي، دا به افوا ګڼي. اوسه پورې زموږ هم دا سوچ وي لکه څنګه چې د عام خلکو دا سوچ دی چې یاره دا دروغ دي، دا افوا ده، څه نشته دی. د دې دغه نه مخکې دا سپی چې کومه دی د دې نه مخکې هم چې کله دې نقصان نه و کړی، یعنې دا ماشومان دې نه و زخمي کړي. زما کمیشن پیپرو ناوخته پورې زه کتاب ته ناست وم، زما یو کشر ورور دی نن نه دی راغلی زما سره، هغه هم پیپر دی ماسټر سټوډنټ دی، هغه دا ګیم کو. زه ناوخته پورې ناست وم چې ما له خوب رالو، ما کتاب کېښودو، داسې پریشانۍ کې ورغلی وم چې همدا سپی کوم چې دې وجلی دی نن، دا سپی په وره کې راګیر که زما دغه ورور ور منډه کړه. خو زه داسې پریشانۍ کې یم، خو بعضې وخت کې هغه انسان داسې چې انټینشن دی بیداري چې یاره ګینې څه واقع کېدو والدي او شور مور وغیره اوري. هغه زما د ورور چې دا ور کولاو کړو نو ډېر په عیبت سره او ګړز ګړوزې وکړو. نو زه چې راویښ شوم زه ورته غوسه شوم چې یاره دا خلک ودې دی ناوخته ده، تا ولې دې داسې دا ور دغه کولاو کړو. هغه ما ته د وره نه چغې ووایي چې راشه څه ناشنا څیز دی، دې دا نقصان نه دی کړی. هغه ما ته د وره نه وایي چې راشه ناشنا څیز دی. خو زه څنګه چې دا ملګري ګڼي چې یاره دا به سپی او دا د سپي سره په غویمو، خو دغه وخت کې چې دی دا ور را کولاو کړو ګړز ګړوزې وکړو نو دی پرېښی و. خو دا تللی و زموږ دا ماما دی د دوی د لارې سره چې کومه دی دا دغه ځای کې ولاړ دی. هغه ما ته وایي چې ته راشه ناشنا څیز دی. خو زه وله رانلم هغو ته مې ویل دا ور بند کړه چېرته سپی وی. سهار چې هغه ما سره چیو ته هم کېناستو، دا اصرار یې کو چې ګوره تا ته مې ویلې چې راشه ناشنا څیز دی، ټوپک یا تمانچه راواله، په دې څیز ډز وکړه، ما ته خطرناک څیز ښکاري. او دا اوس چې کومه مسله ده نو دا زموږ سره دا سپی اصل کې دا زما یو ملګری والله دې وبخي د هغه و، خو هغه و زه به ګرځېدو دې مرغوره دا ټوله علاقه ما پېژني چې د ښکار پسې ګرځم. نو دی ما سره ایز ښکاري سپي چې کومه دی دا ما ټرین کړی، دی به ما سره ګرځېده. اوس دی راغلی و دلته د ماماګانو بوته هم روټۍ اچوله، بعضې کسانو سره هم عادت و. بېګا راغلی دی او دې څیز چې کومه دی پې دا اټیک کړی، سهار وختي
دې کزن ماته دغه وکړو دا پکچر یې راسنډ کړو چې هغه سپی څه وژلی دی. نو بعضې کسان دلته داسې هم دي چې هغوی یې لیدلی هم دی خو ویژولي لکه داسې چې زه وایم چې هره ما ولیدو په دې ځای کې دا پوزیشن نو داسې ما نه دی لیدلی خو لکه اوس د سپي دا کنډیشن چې کومه دی دا چې څوک ویني نو دا خو ډېر ټیک خبره ده چې واحد سپی داسې ځناور دی چې دا د بل سپي غوښه نه خوري. دی چې کومه دی دا بالکل چیر پاړ کړی دی د ده نه یې غوښه خوړلې ده د ده ریپس چې کومه دي دی ټول کټ کړي دي. نو باقاعده زموږ د دې علاقې د کسانو ته دا خواست دی چې یاره د خپل بچو بالکل حفاظت وکړي ډېر سټریکټلی مانیټرینګ یې وکړي بچیان چې کومه دی په شړه کې یوازې ځای ته بالکل پرې نه دی او دا ذمهداري د وایلډ لایف والا ده چې وایلډ لایف که اوس چا دلته کې یو ګیدړ ویشته او چا یې فیسبوک له تصویر ورکړو نو وایلډ لایف والا راځي په هغه باندې FIR هم کوي هغه څه مختلف هغوی څه خو دفې نه ختمېږي قانوني بالکل پې هغوی دا دفې لګوي. نو دا د وایلډ لایف ذمهداري ده چې مهرباني وکړئ دا خونریزي سټارټه ده دا خو موږ دا وایو چې یو سپی و خو انسان قیمت خو نه برابرېږي انکیس که دا ټیک په انسان باندې وشي نو بیا به خلک دا اکسپټ کوي. نو بالکل دا یو تل حقیقت دی چې دا دغه څیز شته دی او موږ له پکار دي چې دې مخنیوی مونیوي. اوسه پورې ډېر کسان دا خبره کوي چې یاره دا ګپ دی او لکه تاسو به کمنټس کې هم لیدلی یا کسان ته څه وایي دا څونه واردات چې وشو مطلب ماشومه مړه شوله بل ماشوم ژوندی دی زخمی دی مشرانو ولید سیز او کشرانو ولید ستاسو دا سپی چې په کومه طریقه باندې خوړلی شوی دی نو دغه کسان ته څه وایي د دې سیز په حواله باندې؟ یاره جي لکه د هغوی هم ګناه نشته هغه انګلیش یو کوټ آوټ اف سایټ آوټ اف مایند آنک وجل په هاړ وجل چا یو څیز په سترګو نه لیدلی هغه دې اکسپټ کولو ته تیار نه دی خو لکه بالکل دوی که اوس د دې سیز انالیسیس وکړي او دې ته وګوري نو دا حقیقت دی او بل د دې نه علاوه موږ سره نږدې یو متصل کلی دی دغه میهان جي صاحب کلی په هغې کې هم بالکل اټیک کړی دی یو ډېر ښه کوالیفاید او خو جاب باندې دی تقریبا ایرفورټ کې په تقریبا 16-17 سکیل باندې دی هغه هم زخمی کړی دی. نو زه هغوی ته دا وایم چې یاره دا بالکل حقیقت دی او دې سیز لا د یو ګپ او د یو مذاق دغه مه ورکوئ ځکه که ذمهدار خلک وي او به د دې نه دا ریزلټ والي دا سیز به ګوري چې یاره دا ګف دی دا ګف نه دی دا بالکل ټیک خبره ده او د دې چې کوم دی په کار دا ده چې یاره کوم واکدار خلک دی واکمن خلک دی چې د هغې مخنیوی وکړي. شیز چې کم دی نو دا مخکې خپې لږې اوږدې دي شاته خپې لږې لنډې دي او شین رنګ کې په ملای کرښې پټې پټې لکه څنګه چې پازمري پټې دي او په دې ملا باندې یو لوی شیخته ولاړ دي دا هر وخت داسې نیغ ولاړې دغه سیز ما د موبایل نه لیدلی دی. چرګه په مخه کړې ما هلک ورپسې دواړو وتانګل بس چرګه په پټي کې په ګنو د لښتي د غاړې څه وغورځوله دې ګاډو ته ننوت ما ورته ویل لکه دا څه شی و دا خو نه سپی و نو ما ته ویل حاجي صاحب هغه نه ګړبګړ چې دی ویل هغه دا دی بل بېګای دې ځای کې د دنیا سپي ورته ولاړو نو چې سپي ورته ولاړو او دوی ورله نه راتلل خو ګوښه دا تېرېدل که نه که غویمه وی او سپیمه وی نو دا نور سپي به موله راغلی وی عزت خان وایي زه راووتم ټول سپي بار په دې سړک ولاړو او ده پسې یو سپی هم نه راکوزېده نو ما ورته ویل لکه تا ته تمانچه په لاس کړه خو مسلمانه ویل تیاره وویل بس جی تاسو خبره کوم زه دا خبره کوم چې اعظم کا خبره وکړله چې یاره زه رالم نو دا سپی ورته ولاړو یې خوړ نو دا سپی مړ د شپې په 2 بجې دی او اعظم د سارې مانځه خبره کوي مطلب چې دا شیز دا شی وجلی دی شی تلی هم دی دا روسې بیا سپي راغلي دي غوښه پسې یا مړی شوی دی مثال ته ور مرداره شوی دی هغې له سپي راغونډ شوي دي ورته ولاړ دي خو دا شی مړ بل ټیم دا شپې تقریبا 2 بجې یا 2 بجې کې بل ډېره مننه او اعظم د سارې د مانځه خبره کوي. ډېره مننه تاسو اوس د علاقې دپاره داسې ټیم به جوړوئ څه ترتیب به جوړوئ دا شیز خو تقریبا کور ته راورسېد که نه څه ترتیب به جوړوئ عرفان صاحب سم خیال دی؟ یاره جي دې دپاره خو په کار دا ده چې هر یو سړي له خپل دغه په کار دی حفاظت که نه اوس چیز هر څه کیدی شي دا انشاءالله چې ستاسو ماشومان وینو او ډز نیم پې وکړو چې بیا هم پولیس مولس نه په عذابوي او شی به انشاءالله بوساړه بالکل موږ سوچ دا دی ستاسو دا کوم ملګري چې دا د چراغ دین کلیواله دوی ته موږ ریکویسټ کوو درخواست کوو رابشي هغوی سره سپي شته دی او دلته کې د پټو کې به وګرځي انکیس که ګیر کړه شو ګینې دا علاقه خو به فلټر شي که چېرته وخو به تختی که نه ځي موږ خپل ځاني دا سوچ دی دې قلعه ته داسې 11 بجې به وي خو د علي حیدر چې کوم دی دا د پښتون راوخت علي حیدر و پورټ فولیو دا ډېر دینداره او ډېر صحیح سړی ما ته ښکاري هغه شوټ پوټ نه بل دی پوخ عمر سړی دی
هغه بالکل قسم وخوړو هغه وایي نن قسم خورم چې زه په خپل غټ ذمہ دار یم پوه شولې او د دنیا ذمہ داري کوم خو ما دې شنې لیدلې پوه شولې خو چې هغه قسم وخوړو تسبیح ورته پیدا شوی نو هغه ما ته ویل چې لکه وتخانه په دې کنده مرازه زه سره وسم داري جب مسلې شروع وي زه روان وم زه چې روان وم هغه ما ته په دې غرمه کې ګوره مرازه او دا لارې خطرناکې دي خو ما ورته ویل چې کله شي ما ولیدو که نه زه بیا منم زه نه منم پوه شو خپل هم تا ته ښه په غټ ذمې دار یم ما دنیا بخاري کړي دي خو د قرغانو داسې 12 بجې وې او د قرغانو اوازونه کول قرغانو به پرې وټوکه کېدل قرغان دې دغه کې سوری دی نو قرغان به پرې وټوکه کېدلو په یو ځای کې اوبه راغورځېدلې وې اوبه راغورځېدلې وې غوښه دومره شګه ولاړه وه دا ځای دې ځای کې نیل و یخ و دا ځای دا شی راغلی او په دغه ځای کې اوده باقاعده اوده و پوه شو چې ما وکتل که نه زه خو سپی هم پېژنم هر شي پېژنم پوه په کشمیر په دې غرونو ما مزدوران یې کړي دي خو په دې شي په دې ولې ما دې 15 شپږ ویښته ولاړو نه کرښې ویښته پې ولاړو خو ویښته دومره ترمنځ یو لوی ویښته پې ولاړو خو چې ما ته خو موبایل نه و چې ما اطلاع کړی وې خو په دې ټایم کې علي حیدر چې کوم را دغه شو هغه تاسو به شاهجان پېژنئ شاهجان ته خو شاهجان پېژنې که نه د تیرنګ په سره د ماشین دې غواړم شی به راړو د غنو په هوټل ورننوتو ګرمي و ډېره غلبه ګرمي و موږ د دې معلومات یې سم ونه کړو خو ما علي حیدر ماما ته ویل چې حیدر ماما اوس ما ستا خبره ومنه چې دا شی شته دی د دې نه مخکې ورځو کې یو د درست دې محترم ما ته پته چې زموږ تارم په خپل ډېر غټ ذمې دار دی هغه سه بیا چا واورېد چې د مفتنګ بانکونه شوي پوه شو د موږ ته خبره کمزوری شوی هم دی خو دا چې راغلی نو زموږ کور کې دا خبره کړو چې ما یو شی ولیدو خو دې سترګې ډېرې غټې وي پوه شوې نور تیاره به زموږ نظر دې محترم ما ته پته ده هغه کمزوری شوی دی نظر دې کمزوری شوی دی خو هغه وویل چې بچو ما داسې یو شی ولیدو چې ما په دې خپله زنده کې دا شی نه دی لیدلی پوه شولې نو دغه کیل چې موږ دغه لیدلی دی د خپلو سترګو ډېره مننه چېرته چې هم یې خوشحاله او آباد اوسئ انشاءالله دې چې کوم لا هغه ځای تاسو سره ډېر شیر کوو فاروق جان رشید اول کې اجازه درکړه وړاندې یم که تاسو پروګرام لینک شیر کړئ دا سره شیر کړئ الله په امان